السلام علیکم. ستړي مه شئ استاد دا څه خبره ده؟ دا داسې خبره وه، پرون ماښام په 12 بجې د دغه هوټله سره روان شو، زموږ 15 موټره در مخه ووته. تا واورېده چې بیا موږ پسې ورغلو، یو دانه غوا مې شوه کړل په دغه پمپ کې چې بیا ورغلو وروره پر دوم ټک باندې په ټک یې راګرځوو، یو ټک په ډمبر وموښتی، دوم ټک د سړي په دغه ځای باندې وموښتی، نازک ځوان دی، نن یې درېیمه د کوزدې ده. تا واورېده دغه 2000 روپۍ مې ورکړې وې چې ورشه دغه 2000 روپۍ ور چې هغه اوس قید خلاصېده په سر کې وویشتې، هغه په وینو لړلې پیسې دي. دغه چې برته موږ ته پر دغه پلک باندې بیا ما د شیې د لاسه کښلي دا 2000 روپۍ یې رایټ پر هغه 2000 سربیره زموږ سړی راوویشتې. زموږ نن دغه حال دی، دغه مې زندګي د چا سړی غمخور یې هغه چې موږ نه راسي غم نه خوري. موږ پر دغه ځای ولاړ یو، هېڅ چا پروا نه ساتو، نه دی نه د چا پروا لرو. که مې ولي بیا دې راسي، بیا دې راسي، لک واره دې پر دفتر وولي. هو که دغه رقم راکړي 3 لکه واره دې راسي. الله سي په چاکو ووالم چې دغه پیسې مې ورکړې 1500 روپۍ غواړم، مال ما را ورکړې په 4,000 روپۍ غواړم. چاکو یې راڅخه دلته ووالم، دا یې نه ده چې پر غویو والا دغه حال ده، پر هر سړي دغه خبره فلانکۍ ولې دی که پښتون یې اسلام یې په دا رقم کې مه ګایئ. موږ خپل قاتل غواړو، زموږ د قاتل سره کار دی. موږ نه رایت ځیرو نه حکومت ځیرو، موږ خپل قاتل غواړو. بس موږ غم دې وخوړل سي ورور.